د کندهار ښاروالي د دوامدارو انکشافي فعالیتونو په دوام د ښار د 15مې ناحیې اړوند د حاجي عرب کوڅې د معیاري کانکریټ کولو چارې د بشپړېدو وروستي پړاو ته رسېدلي دي. بیا آبادېږي بیرته جانان جانان وطنه. تر دې مهاله د یادې کوڅې رغنیزې چارې په اساسي او معیاري شکل 90% بشپړې سوي دي. دا کوڅه چې 110 متره اوږدوالی او 2 متره پلنوالی لري د ښاري زیربناوو د پیاوړتیا او د خلکو د اسانتیاو د زیاتوالي په موخه رغول کیږي او ټاکل شوې ده چې پاته کارونه به په نږدې 10 ورځو کې پای ته ورسیږي. په دغه پروژه کې موږ اول سر کې کندنکري کټینګ او فیلینګ لرو چې کټینګ او فیلینګ نه وروسته موږ لیوال کوو او پشي ورکوو. بیا د هغه نه وروسته لوډر ورته راوړو چې د دې پروسه ټپه کوو هغه ورکوو چې ځان ټینګ کړي. دغه چارې د کندهار ښاروالي د عملي ژمنتیا روښانه بیلګه ده. داسې چارې چې نه یوازې د خلکو د تګ راتګ اوږدمهاله ستونزې حلوي بلکې د عملي کار له لارې یې 25 کسانو ته د فني او غیر فني کار زمینه هم برابره کړې ده. ما از ولایت سرپل هستم. با قندار یک 20 سال میشه کار کانکریت میکنیم. کار شهرواری و سرکا و ساختمان و اینم کارا را میکنیم. د سیمې اوسیدونکو د دغو چارو له معیاري او چټک بهیر څخه خوښي څرګنده کړې او د کندهار ښاروالي د پرله پسې منظم او اغیزمنو هڅو ستاینه یې کړې. موږ ښاروالۍ څخه ډېر خوشحال یو چې دا زموږ دا په برامل کې به دلته خلک عجزې به تېرېدلې نو په مشکلاتو کې ووله نو اوس د ښاروالۍ کور ودان چې زموږ سره دغه همکاري وکړله. د زمانې ښکلې راغلې مات بدن جوړوي د ځل وطن جوړوي سره راټول دي.